نیکسټ ټاسک زموږ دا دی چې دلته کې کم ډاکټرز چې دي هغه ما کویري دلته کې لیکلي دی چې ډاکټرز به دلته ډسپلی کېږي. نیکسټ کار دا دی چې دلته په ایډ ډاکټر بټن باندې زه کلیک کړم نو دلته کې اوس دلته کې دی نیو پیج ته راځي خو په دې کې به زه اوس دا کار وکړم چې د دې بیک بټن دا لینک په بدل کړم او ایډ نیو یوزر دا پیج چې کوم دی دا به چینج کړم. صحیح ده. نو دلته کې آی تھنک ما پروجیکټ نه دی اوپن کړی زه به د ټول اول پروجیکټ اوپن کړم. صحیح ده. پروجیکټ اوپن کولو نه پس په بیا په دې کې زه دغه ټاسک وکم. دا پروجیکټ اوپن شو دلته کې دا فولډر چې دی دا د ډاکټر فولډر دی په دې کې نیو دا نیو ډاټ پی ایچ پی فایل او ډاکټر فولډر کې زه اوپن کم او په دې کې به دنده مونږ چینج کوو. صحیح ده. د ټول اول خو به زه د بیک بټن چې دی ایډ نیو ډاکټر دا به چینج کم او دا بیک بټن چې دا د دې یو آر ایل به زه /DOCTORS ډاکټرز ټیک ده. نو دغه چینج به پکې وشي. اوس که زه دا پیج ریفرش کړم نو ایډ نیو ډاکټر او بیک بټن باندې ډاکټر لیست ته راځي. اوس کار دا دی چې په دې دغه کې د فارم دا طریقه هم بدلول غواړي. موږ سره ډیټابیس کې چې دی صرف د ډاکټر نیم دی او نور به کې څه خاص نشته. بس آی ډي د آی ډي خو ورته اتومیټیک راځي دا ډاکټرز لیست دی. نو صرف دلته کې چې دی د ډاکټر آی ډي او ډاکټر نیم دی. ټیک ده. نو زه به داسې کار وکړم چې دا فارم چې دی د دې نه به دا نور ټول قصې چې دي دا لرې کړم صرف دا نیم به پاتې کړم دې نه علاوه دا هر څه چې دي دا به زه لرې کړم. ټیک ده. او دا سبمیټ بټن مې پاتې کړه. نو دلته کې د ایډ یوزر په ځای باندې به زه دا کړم چې ایډ ډاکټر DOCTOR د دې نیم ما چینج کو ایډ ډاکټر. ټیک ده. او دلته کې صرف دغه یو نیم ویریبل مې پاتې کو. بس دلته کې دا کویری چې دا دی کې پوسټ از سیټ ایډ ډاکټر. ټیک ده. دا ما ایډ ډاکټر کو نور کار چې دی دا خو الریډي آسان دی. دا تاسو دا کویری په خپل هم لیکلی شئ ځکه چې دا انسرشن کوډ مونږ یو پیر کړی دی. نو زه به دا ویډیو پاس کم زه به یې وکړم تاسو ته به صرف فاینل کوډ وښیم نور تاسو ټرای په خپله وکړئ ځکه صرف د دې ځای نه د نیم ویلیو راغستل دی. ټیک ده. دا نیم ویلیو به راواخلئ او دا پاسورډ دا قصې سری دا به هم ختم کوي. صحیح ده. بس سمپل کویری بولې کوي چې ډاکټر ټیبل ته به انټري وکیږي او به هغه ایډ کوي. نو که سکسسفل شو نو ډاکټر پیج ته به لاړ شي. که سکسسفل نه شوه نو بیا به درته ایرر شو کې چې څه مسله پکې راغله. ټیک ده. که زه دا پیج ریفرش کړم اوس صرف دا یو نیم دی او بل ورسره چې دی ایډ یوزر دی. نو زه به د دې فارم د دې دا ایډ یوزر بټن چې دا به زه ښکته راولم دا برابري صرف دغه یو چینج به پکې زه وکړم. دا به زه دې نه به دا کالمز لرې کړم. ټیک ده. دې نه به هم لرې کړم. ټیک ده. او دا کوم رو چې ده دې نه به زه دا رو لرې کړم. دې رو ته ضرورت نشته. دې رو په ځای به زه دې ته ولیکم چې کالم -6. ټیک ده. دا به نیم سکرین ونیسي او دې ته به صرف دلته کې اپلای کړم مارجن باټم. ټیک ده. دقه به برابر شي. دې صحیح د کالم 6 شو او بل دا چې دې له زه الاینمنټ وکړم سینټر ته جسټیفای کانټینټ سینټر لاین آیټم سینټر دی که څه آیټم سینټر دا به زه وګورم بس دا به سینټر ته کم که نه سایډ ته هم صحیح دی دونه مسله نشته. بس په دې کې صرف اوس دغه کویري ایډ کول دي. نو دغه کار به تاسو په خپله وکئ او بیا به وروسته راشئ دا ویډیو پاس کړئ د کولو نه پس بیا دا کوډ وګورئ دې سره کمپیر کړئ چې تاسو څنګه کوئ چې لږ ډېر پریکټس ورسره وشي. ما په کوډ کې چینجز وکړل دا کویري مې هم بدله کړه چې انپوټ بټن ایډ انډرسکور ډاکټر مې کړه د دې انپوټ دا ویلیو صحیح شوه. کله دا بټن کلیک کېږي نو د فارم نه به ویلیو راغستی کېږي د نیم. بیا دلته کې ما کویري ولیکله چې انسرټ انټو ډاکټرز ټیبل ته به انټري وشي چې ډاکټر انډرسکور نیم او د هغې کې به کومه ویلیو انسرټ شي دغه نیم. که زه لکه ډیټابیس کې وګورم نو دې کم کالم چې دی ما پکې الریډي یو انټري کړی ده خو د دې نوم چې دی دلته کې څه دی ډاکټر انډرسکور نیم. ټیک ده. د دې نیم دی او یو انټري پکې ما وهم کړه. صحیح ده. نو په دغې طریقه باندې دا کویري شوله دی چې په دې کې بیا کویري انسرټ شوه. که سکسسفل کویري نو د به هغه پیج ته ریډایرکټ شي. که سکسسفل نه وي دته به دا میسج شو کړی شي. ټیک ده. او دلته کې ما دا فارم چې دی دې کې هم چینجز وکړل دا مې په رو کې بند کړه. صحیح ده. نو چې دا لږ برابر ښکاري بوټ سټایلینګ مې ورله وکړو نو دا شو دغه. اوس په دې پیج کې ما دلته کې یو غلطي کړې ده چې ایکو دلته کې ټیبل کې چې کله ډیټا ایکو کوم هغه ما ایکو کړی د ډاکټر نیم په ځای صرف نیم لیکلی دا د ډاکټر انډرسکور نیم. دا به هم زه صحیح کوم چې ما ته پکې مسله نه راځي. اوس که زه بل انټر وکړم
ټیک ته یو بل ډاکټر ما ایډ کو. دلته کې دا دوه ډاکټرز چې دي دا راغلو. اوس دلته کې یو د ایډیټ کار دی، بل چې دی هغه د ډیلیټ کار دی. صحیح شوه. زه کله په ایډیټ بټن باندې کلیک کړم نو دا یوزر چې دی دی به ایډیټ کیږي، دا کم ډاکټر چې دی دا ډاکټر به ایډیټ کیږي. نو که زه راشم دلته کې د دې پیج ته نو دلته کې ما دې له لینک ورکړی هم دی آلریډي. چې کله په ایډیټ باندې کلیک شي اینډ یوزر انډرسکور آی ډي از ایکول ټو دا، که دې له زه ډاکټر آی ډي ورکړم نو ښه به ټیک ده. ډاکټر انډرسکور آی ډي ډاکټرز سلیش ایډیټ ډاټ پی ایچ پی، نو ډاکټر انډرسکور آی ډي از ایکول ټو دا. که دلته کې زه ایډیټ پیج ته راشم ټیک ده، نو دلته کې بیا د هغې هغه ایډیټ چې دی دلته کې به زه د هغې ډیټا رالم. صحیح ده. دغه بیا په نیکسټ ویډیو کې وګورو. تر اوسه پورې موږ صرف دا اوس وکړل چې نیو ډاکټر به ورته څنګه ایډ کوو، هغه فنکشنالټي د دې پوره شوه.